د کونړ غلام احمد باډیل تمزه صافو ډیر وژلي دي. د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ، هر چیرته چې یاستئ خوشحاله اوسئ او د الله په امان کې اوسئ. بشیر احمد اتلم کلی ولس خپرونه ده، کونړ ولایت ته راغلی. په کونړ ولایت کې بیا نرنګ ولسوالۍ ته راغلی او د نرنګ ولسوالۍ کې بیا نو زما تر شا چې تاسو ګورئ دا د باډیل دره ده او دغه کوم سیمه کې چې زه ولاړ یم دا نو د غلام احمد کلی ده. هغه څوک چې په سندرو کې یاد شوی کونړ و د کونړ غلام احمد او باډیل تمزه صافو ډیر وژلي ده. دا چې دا قصه څه ده، د دې قصې په اړه موږ پوښتنه کوو، د دې چې دوستانو سره به خبرې کوو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي، ځکه دا د هغه کلی ده او دلته د هغه کور ده او د هغه ژوند او زندګي په همدې ځای کې وه. نو بیا به چې خلکو په سندره کې یاد کړی ده نو وایي چې باډیل تمزه باډیل هغه پورته دره ده. نو دا د کونړ سیند ده او دغه ځای نه چې آباد کړي نو دا غلام احمد آباد کړي، وکیل صاحب غلام احمد دغه سیمه آباده کړې، دغه دیول نه آباد کړي دي. نو ورځو د دې په اړه باندې معلومات کوو چې دغه وکیل غلام احمد څوک و او دا د اصل کې د کونړ لپاره یې څه کړي دي او دغه سندره چې ورته ویل شوې ده دا د څه لپاره ویل شوې ده. دغه د کور تصویرونه هم در باندې ګورو، هغه هم تقریبا د 50 کلونو 60 کلونو څخه ډېر زیات تاریخ لري. دا چې د دې په اړه باندې د خبرې چې خلکو په سندرو کې یادونه کړې او همداسې دې تر څنګ په شعرونو کې یادونه کړې ده، دا څه ده زموږ ملتیاو کې موږ سره پاتې شئ. دا هم د نرنګ ولسوالۍ ده او دا بیا نو کوز نرنګ ورته وایي. دې خواته دا کومه ساحه چې تاسو ته په تصویر کې ښکاره شوله تاسو ولیدله دا نو بیا کوز نرنګ ورته وایي، د کوز نرنګ کلی ورته وایي. نو ښایسته ښکلې دره ده، د کونړ سیند اوبه تاسو ګورئ، د دې دغه کوم هوا چې تاسو ته راځي، دا کوم شراره چې تاسو اورئ دا نو بیا ډېر زیات خوند کوي. مازدیګری ده او نو دلته بیا ځوانان هم راځي. که تاسو دې خواته وګورئ خلکو اوس مالونه راخوشي کړي دي، خلکو غواګان راوستي دي کونړ سیند تر غاړې پورې او دلته خپل مالونه پیي. په واقعا په رښتیا هم چې کونړ یوه شنه دره ده، سرسبزه دره ده، دلته ډېر خلک راځي چکر دپاره، د میلې دپاره. نو تاسو هم موږ سره ملتیا وکړئ. زه به هم تاسو په نرنګ ولسوالۍ کې ګرځوم او د نرنګ ولسوالۍ د خلکو خبرې به تر تاسو رسوم، د نرنګ ولسوالۍ ښکلاګانې به تر تاسو رسوم. موږ سره پاتې شئ. خو اوس ورځمه د غلام احمد زی ته ورځم، د هغوی د زی لیدنه پر تاسو باندې کومه چې غلام احمد کور څنګه و او دا څنګه مشهوره سو. نو دلته به سپین ږیری بابا هم غږو، د هغوی سره به هم خبرې کوو. موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره پاتې شئ، موږ سره راځئ. دا راته وایي چې دغه غلام احمد څوک و، ولې خلک په سندرو کې یادوي، ولې وایي چې و د کونړ غلام احمد او باډیل لمزه او صافو ډېر وژلي دي. او که څه رقم دغسې یوه سندره ده چې یو شعر ده که وایي که نه، که په دغه اړه معلومات راته راکړي او دغه کور په اړه معلومات راته راکړي. وکیل صاحب غلام احمد عبدالحکیم خان زوی دی او د دې کلي اوسېدونکی دی چې وکیل صاحب پخپله هم په دې کور کې پیدا شوی دی. تقریبا چې دا کور د 100 کالو نه صدره د قدامت لري. وکیل تاسې یادونه وکړه چې وکیل صاحب غلام احمد ولې داسې مشهور شوی دی. وکیل صاحب غلام احمد خو یو د منطقې مشر و چې په هغه وخت سره دا ولسوالي چې وه دا علاقهداري وه او زموږ ولسوالي څوکۍ ولسوالي وه. نو په هغه وخت کې به د پارلمان نه مطلب د ولسوالۍ په سطحه باندې به وکیلان دغه کېدل، ودرېدل رقابت ته. نو تقریبا چې په فکر کوم چې داود خان وخت و چې وکیل صاحب غلام احمد د دې ولسوالۍ په سطحه باندې پارلمان ته کاندید وکیل و چې د هغې سره په څنګ کې یو بل وکیل و چې قادر خان نومېدو چې هغه د باډیل د درې اوسېدونکی و. نو چې هغه کله دې سره په رقابت کمپین شو، نو کمپین په سطحه دغه کې سلسله کې د دې ولسوالۍ نیمایي نفوس چې دی په دره کې اوسېږي او نیمایي مطلب دا لاندې دې ته سمه وایي که نه. نو په دې کې به داسې وه چې ده به خپل مطلب هغه کمپین چې دی دا به په باډیل دغه کې کوو، هغه به دلته کوو. نو چې کله وکیل صاحب اصل کې دی وکیل صاحب چې دی دا د باډیل د درې د خلکو خوریا دی او د ده غوښتل چې دا لاړ شي هلته د خپلو ماماګانو او د دې خلکو دغه ته لاړ شي، مطلب هلته خپل کمپین وکړي، د هغه زړه لاسته راوړي. مطلب دا رقابت دی، سالم رقابت و.
نو وکیل صاحب چې کله هلته باډیل ته ته نو د دې قادر خان یو وراره و حافظ نومېده شاعر و تا به یې ولسي ډېرې سندرې ویلې دي د نواب او سید محمود استاد نو هغه ډېره شاعري کړله نو هغه دغه وویله دا سروکي سره په وخت ته وی شعر ورته وی مطلب هغه دا ویل چې د کونړ غلام محمد او باډیل ته مزه او ساپو ډېر وژلي دي نه نو هغه وخت خو دغه وخت سندره وه چې بیا وکیل صاحب په هغه انتخاباتو کې کامیاب شو باوجود د هغه لاړ هلته خپل کمپین وکړو بیا خلکو ډېر بدرګه کړو مطلب هغه وخت سره ساپو هغه د سره د چې کوم دغه و مطلب د ته ووټ ورکړلی و او د ده لاروین و نو هغې بیا په غویانو کې ګنګړي او دغه واچول او مطلب بیا دی بدرګه کړو دلته دې ته راوستو خپل صاحب نو موږ داسې هم اورېدلي چې دی کله مثلا باډیل ته لاړ او په باډیل کې مثلا هلته جنګ وشو یا مثلا د دوی ترمنځ د باډیل ترمنځ نښته شوې وه دا خبرې ښایي هسې خلک خبره حقیقت نه لري جنګ نه دی شوی البته همدغسې یو غلط مشهور دا خبره چا کړې ده جنګ نه دی شوی خو دا کمپیني مبارزه شوې ده مطلب هغې ده نه غوښتل چې دلته راشي ځکه د دلته ډېر خپلوانو ماماګانو ما تاسو ته وویلې نو چې هغه په دې کې هغه ماتې مو خوړله او چې مطلب دلته ډېر خلک وو د ډېرو خلکو سره مطلب تګ راتګ و د هغې دا د دیوګل لري د پیج لري دا مسعود دي په قوم باندې دا ډېر قومي سلسله باندې دغه لري نو اثر رسوخ لري نو په دې خاطر باندې هغې د دې معنیات کوو جنګ نه دی شوی چې داسې مونږ ووایو چې په دې کې مړي شوي دي یا داسې شوي دي دا کم دغه نه لري لکه اوس دلته په دې کور کې د دوی څوک اوسېږي مثلا دا خو سل کلن کور ده اوس په پلانسې ولاړ ده مثلا څه ترمیم کاري نه ده شوې ترمیم شوی دی هغه خو وکیل صاحب دا حجره تاسو ته مخامخ ښکاري دا حجره هغه اوس جوړه کړې ده او دې کې هم ډېر ترمیم یې کړی دی مطلب یې غاړې څنډې ده دغه کوم چې دي داخل کې هم ډېر ترمیمات کړي دي خو چې دغه بیسیکلي دغه نه دي شوي چې مطلب دې کې داسې نوی سره دغه وکړي په دې خاطر باندې هغه وویل چې دا یو تاریخي اثر دی باید همداسې پاتې هغه ته دوی خو اوس دلته نه اوسېږي نه هغه چې دی وفات شوی دی تقریبا 10 کاله مخکې وفات شوی دی او زامن یې نمۍ زامن یې په کاناډا کې اوسېږي او نمۍ زامن یې په امریکا کې اوسېږي ورورونه یې په مختلفو ملکونو کې اوسېږي په جرمني کې په هالنډ کې په ناروې کې په مختلفو ملکونو کې اوسېږي ډېره زیاته مننه کوو مننه ستاسې راتګ نه ډېره زیاته مننه حاجي صاحب ستاسو په دغه منطقه کې ستاسو په دغه نرنګ ولسوالۍ کې دلته حاصلات څه کېږي مثلا زراعت څه ډېر کېږي چی دلته ډېر کرل کېږي او چی حاصل ډېر ده یاره وروره زمونږ خو د نارنج په ساحه باندې دا باغونه دي نارنجانو د خپله خو زه قوریا لرم دغه بوټي پکې نارنج دي لیمو دي او چکوتره ده او دا ستروس چې کومې دي دا ټول پکې دي او د زراعت رابطه باندې خو شول هم کېږي هغه هم کېږي د جوار هم کېږي غنم هم کېږي پکې هر شی الحمدلله ښه اوبه هم ښه پریمانه ده حاصلات ورکوي دلته په نرنګ کې میوې کومې میوې کېږي مثلا کوم میوه ډېرې کېږي چې هغه خلک خوښوي یې وړي مثلا کابل ته وړي یا مثلا جلال آباد ته یا نورو سیمو ته وړي میوه چې کېږي دلته هو میوه خو شته دی دغه نارنجان هم دي خوبانۍ د زردالو شفتالان دي پکې داسې د املوک راوتي دي امرود دي ښه میوه شته دی پکې نام تو چی است؟ محمد یک در پیش میشی بیا کجا آمدی؟ کنر آمدی؟ اینجا چی خوردی را کنر؟ اینجا نه نخوردی برنج مور نخوردی؟ برنج نارنج میخوری آره؟ نارنج ترس نیست؟ نه باز خانه میبری کته نارنج؟ چقدر میبری؟ مندیم دا موٹا مندیم نه دوزی کردی آنه کسی بردادا؟ کاکا مادادا یه کاکایت خوبی که من دادی میگه دوزی کردی؟ نکردی دوزی؟ نه آفرین دغه شیونه چې تاسو جوړوئ د دې
جوړېدل څه رقم کېږي؟ په څه شي جوړوي؟ په ماشین باندې، په لاس باندې؟ دا دې کې د لاس کار هم شته او د ماشین کار کې هم شته، دواړو کارونو استفاده کېږي. اوس غټ لرګی چې دا په ماشین باندې رکېږي، بیا په وړو ماشینو باندې رکېږي. لاس په ذریعه باندې چې مثال جوړامت یې کوي، مرامت یې ولکوي، نور زیات کارونه په ماشین په ذریعه باندې کېږي. اوس د لاس کار هم کې شته، اوس ټوکایي ورته وایي که نه، ډبل بیډ کې کېږي، تخونه کې کېږي، دا اوس په لاس کار دی. نور دا باقي پاتې کار زیات د ماشینونو راځي. د دې ګل چې دی اوس نغد د دې لاس کار دی. اوس لاس کار نور کار د ماشین په ذریعه شوی دی، خو دا ګل چې تاسو کوم وینئ دا د لاس په ذریعه باندې کېږي. داسې یو چې ورځ کې 4 یا 5 دانې په دې لاس په ذریعه باندې جوړېږي. دا شیشه لري ښه، په دې سر کې بیا دغه بند کړی دی. نو دا چې د خپل دا مزد شوی لرګی دی کې مسکاري هم پکې کېږي، او چې مسکاري پکې نه کېږي هغه هم پکې نه کېږي. دغسې ښایسته شیونه دا چې شی دي د دې غرونو هم راته وایه. دا مایده سامانو دپاره د زنانو دپاره پکارېږي. طلا ډبې دی، دا طلا ډبې دی. طلا به له کومه شي په دې وخت کې؟ دې وخت کې ستا خبره طلا نشته، خو دا رایج سامان پکار چې مثال پوډر او یو شی بشه د دې سامانونه دي. دغه نرنګ ته ولې نرنګ وایي؟ د دې نوم ولې نرنګ ده؟ د دغه باره کې خو معلومات نه لرم، ځکه چې ما هم چې اورېدلي لکه ستاسو په شانې صرف نرنګ ورته وایو که نه، او د نرنګ تاریخچې په باره کې زه معلومات نه لرم چې نرنګ ته ولې نرنګ وایي. دا هم دلته یو د ملګري واده و، هغې واده هم د ملګري او ګلان تاسې په سر کې اچولي، دا ولې؟ بس ملګری هم د خوشحاله خپله د کوژده نه کړې؟ نه. اول واده کېږي کوژده؟ اول کوژده کېږي. بعضې خلک دي واده مخکې کوژده وروسته کوي، دا څنګه؟ نه داسې خو ما اوسه پورې نه دی اورېدلي. دغه ملګری وایه نشي بې کنه اول واده کېږي بیا کوژده نه که څنګه؟ نه اول کوژده کېږي. تا ولې دا ډېر ګلان په سر وهلي؟ په څه خاطر باندې ته وایې چې کور ته لاړ سې تا سر ګلان وګورې او درته خوشحاله سي وایي چې زه وله سر کې ګلان اچولي زه کوژده نه ورته وکړه څنګه؟ نه دا داسې کار کړی چې مونږ مبارکي ورکوو، بس دا انډیوالان یې په سر یې راوشیندي. لکه دا دلته یو رواج دی چې مثال تاسې ورځئ مبارکۍ ته ګلان وړئ بیا ستاسو په سر باندې دا ګلې پاشان اچي؟ او دا زموږ رواج دی. د کلي ولس خپرونه په نارنګ ولسوالۍ کې او په دې کلي کې فرمانجانه دا کوم کلی و؟ دا د نارنګ ولسوالۍ د کوز نرنګ کلی و او کوزه غونډۍ. هغه شاته چې دی دا کوزه غونډۍ، د هاخواته چې دی هغه کوز نرنګ دی. کوز نرنګ کې په کوزه غونډۍ کې هم دا خپرونه تاسو ثبت کړه، البته په نورو ځایونو کې هم دا خپرونه ثبت وه. تر بیا چې زه بشیر احمد اتل ستاسو چوپړ ته درګم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. خوشحاله اوسېږئ. د کونړ څخه مو خوندونه واخیستل. کونړ خو یوه شنه دره ده او ښایسته دره ده. تاسو هم دلته چکر ته راسئ او له دې ولسوالۍ څخه خوند واخلئ. په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.